خلک غواګانې زمونږ خلک چې دی ډوډۍ خوړو ته غوښې خوړو ته او ښه لباس اغوستو ته ژوند وي د ژوند په معنا خبر نه چې ژوند یو دا او بل دا چې خپل قدر نه پیژني زه چې څومره دې ته فکر کوم یو څوک چې خپل ځان پیژني او د ځان په قدر پوهیږي هغه بیا بل هم باید وپېژني ځکه وایي اول ځان دی بیا چې ځان ونه پېژنې خدای نه پېژني چې ځان دې وپېژنده خدای پېژني او کله چې خدای وپېژنده خپل حق ته وپېژنده بیا د بل حق هم پېژني من بدبختي دا ده چې ایمان دې ته یو چې بس 5 وخته مونځ وکړه ذکر وکړه قرآن تلاوت وکړه نور خبر نه چې د چا په ما څه حق دی د مور او پلار په ما څه حق دی د خویندو ورونو په ما څه حق دی او زما ور باندې څه حق دی او د ګاونډیانو په ما څه حق دی د دې نه خبر نه نو همدا ده چې هر سړی ځان سلام اړي منافقت کوي سلام اړي درواغ وایي سلام اړي خپل حق نه پیژني چې د حق څه ته وایي یعنې زه کله دومره خواشینه شم په خدای که په دې زه خواشینه کېږم چې زما حق وخوري خواشینه په دې شم چې وسړیه تا خو اوس مونځ وکړه او ته دومره منافق یې د تندي نه د ډزې راکوي تا خو اوس قرآن ته ناست وي تا خو اوس سره تسبیح وکړه تا خو اوس زر ځلې درود شریف او زر ځلې د کلمه وویل او چې مخ ته راوړه د تندي نه ډزې کېږي مینه درکې نشته ته په دې نه خبر چې خدای ته چې د انسانیت درکړی ژوند یې درکړی مور او پلار یې درکړي خویندې ورونو د کائنات یې درکړي او دې نړۍ ته رالیږلی څه شي دپاره رالیږلی نه ځکه قرآن خو موږ خبر نه چې قرآن کې څه دي خو بس ختم ثواب دی په روژې کې چې ملا چابک درته مخکې او تور پسې او بس ګره نه راغلی چې کوم یو به زر قرآن ختمي لیکن د قرآن په معنا باندې موږ ځان نه خبرو نو راځئ چې د قرآن په معنا باندې ځان خبر کړو کار جوړېږي. السلام علیکم ورحمة الله.